کچری ستاسو په ماشومانو کې د وینې کمی وي کم ته چې آیرن ډیفیشنسي انیمیا ویلی شي یعنی د ماشوم په وجود کې دننه د فولادو کمی او ورسره کچری په هغه زنانه کې د وینې کمی وي کم چې حمل لري یا په هغه زنانه کې هم د وینې کمی وي کم چې ماشومانو ته پی ورکوي یا کچری ستاسو په وجود کې دننه د وینې کمی وي د چا عمر چې د 15 سال نه ابو یعنی زیات وي نو د ټولو د پاره په سکرین باندې کوم فریکیور شربت چې لیدي شي د ټولو د پاره استعمالېږي خو کله هم چې دا تاسو استعمالوي دا به د روټۍ نه بعد استعمالوي یا دوران روټۍ کې هم تاسو استعمالولی شي خو ضروري خبره پکې دا ده چې دا به تاسو د شاودو سره استعمالوي چې د دې فایده یو په دوه کیږي بیا او د دې سایډ افیکټ او نقصانات هم نشته دي او څوک چې د آیرن یعنی د وینې والا شربت سکینو د اکثر د هغوی د خولې خوند بدل شي یا چې د هغوی کومه معده وي په هغه باندې بوج راشي نو د دې شربت سره ستاسو د خولې ذایقه هم نه چینج کیږي ورسره په معده باندې بوج هم نه راولي او د دې فریکیور شربت سایډ افیکټ او نقصانات نشته خو کچری انسان یوز کوي نو دغه ټوبول چې کم رنګ دی هغه چینج کولی شي یا کچری انسان الرجیک وي د دې نه نو کله هم چې دا شربت اوس کې دغه په وجود باندې خارخ راوستلی شي یا دغه په وجود باندې سرې فولکې راوستلی شي دا سایډ افیکټ د نشت برابر دی او دا نه راولي نو کچری دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرند سره شیر کړئ نو غشن میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ شکریه الله حافظ